د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغه هیواد د ولسمشرانو ترمنځ په بې پرده او توندو سیاستونو پیژندل کیږي او تل د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر وړاندې توندې او ګواښونکې څرګندونې کړي. په دې وروستیو کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د اسلامي امارت لخوا د یوه امریکایي وګړي د نومول کېدو په اړه ویلي چې هیڅکله نه غواړي کوم امریکایي وګړی د امارات په بند کې پاتې شي. نموړي د خپلو خبرو په بله برخه کې زیاته کړې چې اسلامي امارت د دینس ګویل پرته له دې چې کوم جرم یې کړی وي نیولی او لا هم یې په بند کې ساتلی دی. طالبانو دینس ګویل بې له دې چې کوم جرم یې کړی وي او په ډېره اسانۍ توګه یې نیولی او لا هم یې په بند کې ساتلی. زه هېڅکله نه غواړم چې یو امریکایي وګړی د اسلامي امارت سره د یرغمل په توګه پاتې شي او که هغه بې ګناه وي نو د هغه د خوشي کېدو لپاره به عملي ګامونه پورته کړم. تر دې وړاندې ادم بویلر چې د بندیانو تبادلې په چارو کې د امریکي استازی دی څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي وو څو د امریکي بندیانو تبادلې لپاره هڅې وکړي او د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې لامل هم شوی وو. خو داسې ښکاري چې د بګرام له پوځي اډې د امریکې د وتلو ترخه تجربه او د بیا حضور لیوالتیا لا هم د ډونالډ ټرمپ له ذهنه نه ده وتلې چې یو ځل بیا یې دې موضوع ته په توندو څرګندونو سره غبرګون ښودلی او جو بایدن یې سخت تر نیوکو لاندې راوستی دی. د امریکي ولسمشر د خپلې دویمې دورې د واکمنۍ د لومړي کلیزې په مناسبت په یوې خبري غونډه کې د بګرام له هوایي پوځي اډې څخه د امریکي ځواکونو ګډوډ وتل د شرم وړ بللی او ویلي چې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د امریکي پوځي تجهیزات په وسیله پوځي ننداره د ده د سختې غوسې لامل ګرځي. And while they gave away a lot to Afghanistan, the Taliban, which was just horrible seeing them. زه هم له افغانستانه د وتلو په حال کې وم خو دا کار به مې په عزت او ځواک سره ترسره کړی و. موږ واکمن وو او هغوی زموږ پر وړاندې هیڅ اقدام نشو کولی. امریکا د طالبانو لاس ته ډېر زیات پوځي تجهیزات ورکړل. دا کار رښتیا هم وحشتناکه و. دا چې طالبان هر کال د امریکایي تجهیزاتو په وسیله کوڅو په منځ کې پوځي نندارې او لارونه کوي دا د شرم وړ خبره ده. بګرام پوځي اډه د امریکا یو ستر پوځي مرکز و چې شاوخوا یې 1000 هکټاره ځمکه لرله او هېڅکله باید ترې وتل شوی نه وای. دا هغه فاجعه وه چې بایدن رامنځته کړه. به صورت کلی نه نظم جهانی را به دست دارند بلکه شکست در افغانستان خوردن و اسلحه هایی که از ایشان در افغانستان باقی ماندن به صورت کلی یک غنیمت شمرده میشه و حال افغانان و اردوی ملی اسلامی از آن استفاده دفاع تمامیت اردوی آنها را روا داشتن و از آنها استفاده میکنن. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي و چې غواړي دا پوځي اډه بیرته د اسلامي امارت څخه ونیسي. د ټرمپ دغو څرګندونو د اسلامي امارت له سخت غبرګون سره مخ شوی. د امارت چارواکو ویلي چې د افغانستان حکومت هېڅکله چمتو نه دی چې د هېواد حتی یو وجب خاوره هم بل چاته وسپاري او اسلامي امارت به هېڅکله اجازه ورنه کړي چې بهرني ځواکونه په پوځي یونیفورم کې د افغانستان پر خاوره شتون ولري.